دا خلک به چېرې مهنګایي راله ګراني راله وړو توړه 3000 ته ورسېده رسي به نه الله خفه دی د الله نبي خفه دی چې کمې پلیتې په سوشل میډیا باندې راځي ټولو کنجرو پلیتو ته وایم ویرېږئ د خدای نه مه کوئ ویډیوګانې ټیک ټاک ته راځو قدرمنو په ټیک ټاک کې ډېره بېحیایي شروع ده کمې زنانه چې ټیک ټاک ته رالي داسې ویډیوز جوړه چې د قتلو نه دي صرف د لایک دپاره ځکه الله تعالی قرآن پاک کې وایي چې تاسو زنانو ته وایي چې تاسو په لارو باندې ځئ نو خپل سترګو نظرونه ښکته ساتئ بیا سړو ته الله پاک وایي چې تاسو په لار ځئ د سترګو نظرونه ښکته ساتئ نو دغه زنانه راځي کیمرې مخې ته ځانونه بربنډئ ویډیوګانې کوي الله ناراضه دی الله خفه دی باید چې مونږ الله رضا کو الله تعالی مونږ باندې رحم وکړي مونږ باندې یو ښکلی غوندې حکمران مسلط کړي که مونږ چېرې ورځ په ورځ باندې دغه شان بېحیایي بېشرمي زیاتو ټوله توجه مونږه ټیک ټاک ته فیسبوک ته ورکړې د الله کلام مو پرېښی دی آیا چې دومره توجه مونږ د ټیک ټاک ته ورکو دومره ټایم مونږ ټیک ټاک ته ورکو که چېرې د هلک ټایم خلکو قرآن ته ورکړی و درس او تدریس ته ورکړو علماو سره ناستې ته ورکړو نو مونږ باندې به دا حالات نه راتله که تاسو چېرې دا ووایئ چې یاره مهنګایي ختمیږي نه ختمیږي مزید نورم زیاتیږي مهنګایي چې څومره بېحیایي زیاتیږي دومره به مهنګایي زیاتیږي ولې چې د حدیثو په رڼا کې دې ته وګورئ نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي قوم چې بېحیایي زیاته شي قوم باندې به ظالم باچا مسلط کړي کم زنانه کم تور سره دلته کې زه په چا تنقید نه کوم په نوم کومه ښځه چې ټیک ټاک ته راغلې ده فیسبوک ته راغلې ده یوټیوب ته راغلې ده په هغه ښځه باندې د الله تعالی فرشتې نالت وایي کومه ښځه چې د فیسبوک ته راغلې ټیک ټاک ته راغلې یوټیوب ته راغلې ده که هغه په پرده کې که هغه په نقاب کې وي د هغه باندې د الله تعالی نالت د الله فرشتو نالت پرې راوریږي په شریعت کې د ښځې اواز اورېدل دا هم حرام دی که ټیک ټاک ته راشئ په ټیک ټاک کې څومره بېحیایي شروع ده ټول زنانه دي پکې بعضې زنانه داسې چې هغوی پړونه وي په پړونو کې ویډیوګانې کوي نو دا هم ګناه ده دا هم بېحیایي ده ځکه چې د ښځې څادر هم څوک ویني هغه هم غټه ګناه ده قدرمنو دا صرف د هغه زنانو دپاره دا ویډیو کوم کمې زنانه چې یوټیوب استعمالوي فیسبوک استعمالوي ویډیوګانې جوړوي کمې زنانه چې سوشل میډیا باندې ویډیوز جوړوي دا هغو زنانو دپاره دا ویډیو ده د هغو کنجرو هغه فلیتو زنانو دپاره ده چې کمې په ټیک ټاک باندې ویډیوګانې اپلوډ کوي دا د هغه مردارو زنانو دپاره دا ویډیو زه جوړوم چې کمې مردارې زنانه په یوټیوب او په فیسبوک او په ټیک ټاک باندې مردارې ګنده ویډیوګانې اپلوډ کوي او د قوم ته ښایي چې دا ویډیو ګوره چې ماته لایکس راکړي ما سپورټ کړي جامع وباسي چې ما سپورټ کړي داسې زنانه پلیتې کنجره هم په د ټیک ټاک او فیسبوک باندې شته دی چې هغه مخ پټ راځي صرف سترګې ښکاري هغه هم نالتۍ هم کنجرې دي د دوی د لاسه په مونږ باندې دا ملک کې دا حالت شروع دی دوی بېحیایي بېشرمي خورئ دې قوم ته که هغه پښتني وي که پنجابی وي دا ډېرې پلیتې کنجرې دي که هر ښځه یې په نامه باندې چې سوشل میډیا ته راځي که شاعري کوي که ټیک ټاکس جوړوي که هر څه که سوشل میډیا ته راځي نو هغه زنانه کنجره ده پلیته ده په هغې باندې د الله او د الله فرشتې پې نالت راوړئ د هغه ښځو نه ځان وساتئ قدرمنو تاسو کوشش وکړئ دا ویډیو مخکې شیر کړئ چې هغه کنجرو ښځو ته هغه کنجرو پلیتو ته ورسي چې کمې پلیتې ټیک ټاکس جوړئ یوټیوب دپاره ویډیو جوړئ اپلوډ کړئ په فیسبوک باندې خپل ویډیوګانې اپلوډ کړئ دا ویډیو هغه کنجرو ښځو ته ضرور ورسوئ ځکه چې په هغه ښځو باندې د الله او د الله فرشتې د الله پیغمبر پې نالت ویلی دی په کمو زنانو باندې چې پیغمبر علیه السلام نالت ویلی دی هغو زنانو سپورټ زه ولې وکړم په والله کې سپورټ وکړو تا باندې شریعت نالت وی تا باندې پیغمبر نالت وی زه به ستا سپورټ کوم ستا څه کاره سوشل میډیا ته ته راځې که ته شاعرۍ ته راځې دا شاعري هم ستا حرامه ده ستا اواز اورېدل دا هم حرام دي ټولو کنجرو پلیتو ته ویم
چې کمی پلیتی په سوشل میډیا باندې غدا ټول کنجر پلیتو ته ویما ویریږي د خدای نه مکه ویډیوګانې الله د ذات نه ویریږي د قبر د عذاب نه ویریږي قبر ته بځای نه تاسو نه بل الله تاسو نه کوي چې تاسو ژوند څنګه تیر کا قبر کې به تاسو کېږي چې ژوند څنګه تیر کا تا ژوند څنګه تیر کا مو هو پیغمبر په داس خدای نالت نه د په نالت نه وېما مونږ به سپورټ کوو چې ولی مونږ د بار ویډیو جوړې مونږ ګورو ورشه بچی نه تاسو کا ټیک ټاک په حق لا په ټیک ټاک کې کوم بهایي شورو ده کوم به شرمي شورو ده پر بند خزه مردار کنجره دومره بهایي په ټیک ټاک کې شورو ده دومره بهایي د خلک به چیرې منګای را لګرانی را وړو توړه 3000 تو رسید رسی بنا الله خپه ده ته الله نبی خپه ده چې کله مونږ خپل رب رضا کو ان شاء الله مونږ باندې الله جل جلاله یو کله حکمران مسلط کی چې هغه به انصاف والی یو قوم سره به انصاف کوي چې تر څو پورې مونږ نه سیټ شوي دردانه تمونه کوي چیرې قطین هغه کنجرو ته زما دا پیغام ده چې د خدای نه ویریږي ټیک ټاک مه جوړوئ تم رب حیا مردار ویډیوګانې د خدای نه یریږي ورګورو ویډیو سره مخکې شیر کړئ د الله رضا د